د افغانستان اسلامي امارت عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم لمخې د افغانستان برښنا شرکت لپاره نوی عمومي اجرایوي رئیس وټاکل شو. د افغانستان برښنا شرکت لپاره نوی عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباری عمر صاحب د یو لړ مراسمو ترڅ کې اړوند مسؤلینو او کارکونکو ته ور وپېژندل شو. د پیژندنې مراسمو پیل کې د چارو ادارې سرپرست رئیس شیخ نورالحق انور صاحب خپل وینا کې د برښنا شرکت پخوانی رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه کړنې وستایلې او د نظام رهبرۍ لزوم دید یې د مسؤلینو ګمارنې او بدلون برخه کې خلکو ته د خدماتو رسونې لپاره مهم وبللو. نو دلته که څوک راځي هغه خپل مزاج نسی کوله، هغه خپل مکلفیتون لري، دلته کارو فعالیت کوي د یو شرعي دیدګاه په اساس باندې کوي چې هغه بیا د شعبې په خیر باندې می، د ریاست په خیر باندې می، د نظام په خیر باندې همي او د هیواد په خیر باندې او خپل د دې شخص په خیر باندې همي. د نوي اجرایوي رئیس پیژندنې مراسمو کې د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف صاحب خپل وینا کې د مسؤلینو بدلون د نظام رهبرۍ لزوم دید لمخې د چارو خو سمبال او خلکو ته د غوره خدمتونو لپاره مهم وبله او یاد کړه چې د برښنا شرکت پخوانی رئیس خدمتونو په تعقیب دی نوی رئیس ولسته د خدماتو بهیر لا چټک او پیاوړی کړي. تا هنوز حمزه صاحب کار کردن، خدمت کردن، ما خدمات از این قدردانی میکنیم، واقعا قابل ستایش، قابل قدر است. و از رئیس صاحبی که فعلا جناب دکتر عمر صاحب مقرر شدن، از اینها هم در قدم اول تبریکی برشان میتیم و در قدم دوم موفقیت و کامیابیشان رو میخواهیم. یعنی در امارت تغییر و تبدیل یک امری عادی هست، با این معنی نیست که یک نفر تبدیل میشه با این معنی که ناکام باشه، خدا نخواسته. نه خیر، یک مصلحت است، لزوم دید است که یک کسی تا یک مدتی در یک اداره می باشه، مقام رهبری لازم ببینه که این در یک جا دیگه جا انتقال بده، دیگه جا خدمت بکنه. یک کسی گره بیاره که مدتی باز این خدمت بکنه. این یک لزوم دید است، یک مصلحت است. د غراز د افغانستان برښنا شرکت تجارتي رئیس مولوی عبدالرحمن رحمانی صاحب خپل وینا کې تیرو دریو کلونو کې د برښنا خدماتو او لاسته راوړنو او له 2 کلونو زیاتې مودې کې د ښاغلي حمزه صاحب فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې له دې مخکې د نظام مسؤلیت د بشپړ شریعت حاکمیت لپاره قرباني و او اوسنی مسؤلیت خلکو ته خدمت دی چې باید پرته له ځنډ ترسره شي. مسؤلیت دا ده چې موږ د خپلو اکابرو، د خپلو علماو، د خپلو مشران تاریخ مطالعه کړو، حتی تابعینو، تابعینو، صحابو، د پیغمبران تاریخ مطالعه کړو. د هغوی د مطالعې په رشد کې موږ باید د خپل ملت رهبري وکړو، د خپل ملت مشرتوب وکړو، د هغوی سوالونه، د هغوی مشکلات واورو په هغه طریقه چې موږ ته د رسول سم نه یو سیرت و صورت پاته ده، موږ ته د ښې حکومتولۍ نقشه پاته ده. د افغانستان برښنا شرکت نوي عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباری عمر صاحب خپل وینا کې د نظام رهبرۍ څخه مننه وکړه چې یو مهم مسؤلیت یې ورسپارلی دی. د ښاغلي عمر صاحب په وینا چې د مسؤلینو بدلون د رهبرۍ امر څخه اطاعت دی او په تیر نظام کې د اصل ته نژمنتیا لوی ستونزې راولاړې کړې وي. ښاغلي ډاکټر عبدالباری عمر صاحب خپل وینا کې هر مسؤل کس لپاره تقوا ستر لومړیتوب وباله او د برښنا برخه کې د هیواد پر ځان بسیاینې لپاره د نوي کیدونکي یا رینیویبل انرژي له نویو طرحو لنډه یادونه وکړه چې په وینا یې د نوي کیدونکي انرژي پراختیا سره به د اقتصادي پیاوړتیا سربیره د اقلیمي بدلون برخه کې د اړوند زیانونو مخنیوی شوی وي او د وارداتي برښنا د بدیل سره به په زیاته کچه له هیواده د پیسو وتلو مخنیوی هم شوی وي. موږ به ان شاء الله ډیر کوشش کوو چې په گرین انرژي باندې ډیر کار وشي، په رینیوبل انرژي باندې کار وشي، سترڅو پورې موږ نړیوالو ته د یو مثال جوړ کړو ورته وښیو چې تر تاسو مخکې افغانان دې ته متحد دي چې د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه کوي او د نړیوال محیط زیست په برخه کې خپل مهم رول لوبوي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده او لشته منابعو څخه سمه استفاده د تر ټولو لومړیتوب ده. کوشش به ان شاء الله وکړو چې د جمهوریت له وخته چې کوم میراث موږ ته په پروسو کې چې هغه کاغذ پرانی ده، سخت پروسې دي او په دې باندې لمانه مخکې دلته څومره مشران راغلي، هر یو د خپل وس مطابق کار کړی. موږ به هم کوشش وکړو چې پروسې ساده کو،
پروسو کې ساده سازي رامنځته سي، خلکو ته سہولیات رامنځته سي او ترڅو په کم وخت کې ډیر کار موږ وکړای شو. د افغانستان برېښنا شرکت نوي اجرایوي رئیس د هیواد لرې پرتو سیمو ته د برېښنا شبکو غځونې، خدماتو پراختیا او ډاډمنتیا، د برېښنا تخنیکی او تجارتي ضایعاتو مخنیوی او د هیواد اقتصادي محور مهم عنصر صنعتي برخې ته د ډاډمنې برېښنا برابرولو ژمنه وکړه او د خپلو طرحو لنډه یادونه یې وکړه. موږ په دې مکلف یو چې موږ به خپل ولس ته په ټولو برخو کې خدمت کوو. پرون که زه د دوا او غذا په اداره کې وم، نن دلته حمزه صاحب محترم که پرون دلته نن د مخابراتو وزارت کې ده. خو موږ ځانونه مخدومین نه جوړو، ځانونه خادمین باید جوړ کړو. که موږ وغواړو چې ولس را ناراضي سي، الله به را ناراضي وي. ولې دغه ولس لکه څنګه چې مخکینیو مشرانو خبرې وکړې، دا ټول مجاهد ملت ته دوی په موږ باندې حق لري، په هر برخه کې په ماوته حق لري، په هر برخه کې خدمت ته اړتیا ده. د ښاغلي عمر صاحب په وینا چې افغانستان باید د نړۍ هغو 102 هیوادونو له ډلې بهر کړل شي چې 100 میلیارډ ډالر د برېښنا کلني ضایعات لري. ښاغلي عمر صاحب د برېښنا خدماتو اسانتیا لپاره د برېښنا پیرودونکو ته د عصري ټکنالوژۍ پر مټ د اداري او تخنیکی ستونزو حل لپاره د ځانګړي اپلیکیشن له لارې د خدماتو وړاندې کولو رامنځته کېدو یادونه هم وکړه. د افغانستان برېښنا شرکت نوي اجرایوي رئیس پیژندنې مراسمو پای کې د برېښنا شرکت ارشاد او دعوت رئیس شیخ حبیب الله حنفي وینا وکړه او غونډه د دعایي په لوستلو سره پای ته ورسېده.